بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د رمضان میاشتې 19 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وری میاشتې 21 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي په لویدیځ کې د WAP لوی رئیس سره لیدنه. په دغه ناسته کې چې د هرات ښار یو شمېر مسؤلین هم حضور درلود، د روژه کسانو پر درملنې خبرې وسوې. په تیر مالی کال کې د عدلیې ریاست له لوري د 12 میلیونه افغانۍ عواید راټولول. د دې ریاست مراجعین وایي د دې ریاست اداري چارې ژر تر ژره ترسره کیږي. او کروندګرو ته د سلما بند د اوبو خلاصېدل. دغه اوبه د هریرود سیند پر لارې ولسوالیو ته و کروندګرو ته د عادلانه ویش په موخه خوشي سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمري یم. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار د دغه ولایت اقتصاد رئیس حاجي عبدالقدیر حاجي ناصر، د کلیو او پراختیا رئیس مولوي عبدالسلام هجرت او په لویدیځ زون کې د WAP عمومي رئیس ډاکټر عبدالقادر عاصمي سره د ولایت مقر کې لیدنه وکړه. په دې ناسته کې هیوادوالو ته د مرستو د ویش په بهیر کې د سته ستونزو په اړه خبرې وسوې چې په پایله کې د WAP د لویدیځ زون عمومي رئیس ډاکټر عبدالقادر عاصمي د سته ستونزو د حل په موخه د هرات ولایت سیمهیزې ادارې سره ژمنه وکړه. له بلې خوا د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار هم د روژه کسانو لپاره د مؤسسو پر مرستو ټینګار وکړ او وی ویل چې روژه کسان زموږ د ټولنې برخه ده او د دوی حق دی چې درملنې وسي ترڅو بیا عادي خلکو په څیر ژوند وکړي. د هرات د عدلیې ریاست مسؤلین د نږدې یو کال په موده کې د شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ د عوایدو راټولولو خبر ورکوي. د دوی په وینا د دې پیسو راټولول د معاملاتو د لارښود د دفترونو جوازونو او د اسنادو د تایید په برخو کې زیات وو. د دغه ادارې یو شمېر مراجعین هم ټینګار کوي چې د دوی اداري چارې ژر تر ژره ترسره کیږي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د عدلیې ریاست مسؤلین په تیر کال کې د شاوخوا 12 میلیونه افغانیو د عوایدو د راټولولو خبر ورکوي. د دوی په وینا د عوایدو د دې اندازې راټولول د معاملاتو د لارښود د دفترونو جوازونه او د اسنادو تایید د نورو په پرتله زیات دي. شفاف کار روان دی. موږ 1400 رانمایي معاملات لرو. په دې رانمایي معاملاتو کې الحمدلله فعلا اوس ډېر شفافیت روان دی. جوازونه مکمل پر وصول ورکول کیږي. پخوا چې و په ساده اداري و پشکې کې اوس ټول په وصولو کې جوازونه ورکول کېږي د رانمایي معاملاتو او په شفاف ډول ورکول کېږي. نو زموږ عواید اوس مخ پر لوړېدو روان دي. د هرات د عدلیې ریاست دغه مسؤلین د 1401 هجري لمریز کال په اوږدو کې د یو شمېر نورو فعالیتونو د ترسره کېدو یادونه هم کوي او زیاتوي چې په همدې موده کې د نږدې 40 کارکوونکو د ظرفیت لوړولو پروګرام پیل کړی دی. ټول وخت موږ خپلو همکارانو ته د مامورینو ته دا توصیه کړې ده او پر دې مو ټینګار کړی دی چې باید تاسو د خلکو کار عاجل ورخلاصوئ او وخت مو پشکې تیر باسئ. باید چې نن کار کې په ورځ کې کېدلی سي باید وسي، څونه ژر کېدلی سي وسي. نو انشاءالله زموږ د عدلیې په ریاست کې د یوې ورځې بلې ورځې ته کار نه پاتېږي. د هغه د ټولو خبرو سره هغه د عوایدو زیاتولو هڅه کوي. د دې ترڅنګ د هرات ولایت د عدلیې ریاست یو شمېر مراجعین وایي چې د دوی اداري چارې په ډېر لنډ ممکن وخت کې ترسره کیږي. به فضل خداوند برادران و مجاهدین امارت اسلامی نهایت سعی و تلاش خود میکنند تا که کار مراجعین به صورت درست و صحیح انجام بدن و ما هر وقتی که مراجعه کردیم بسیار به شکل نرمال با اخلاق خوب برخورد شده و کار ما اجرا شده. از روزی که همه امارات اسلامی شده کارا ما خوب جلو میره. در بخش اداری، در بخش سریام، در بخش امریت، در بخش ریاست، در همه کلا کارا ما جلو میره، پیشرفت میره به نوبت.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیل راهیسې مسؤلین تل د ادارو له لوري د مراجعینو د چارو پر وخت پر تطبیق او د عوایدو د راټولولو په بهیر کې پر بشپړ شفافیت ټینګار کړی دی. د هیری رود مرغاب سمندري حوزې کې مسؤلین د سلما بند د اوبو د خلاصون خبر ورکوي. د دوی په خبره اوس مهال په دغه بند کې څه باندې 190 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه دي چې ټاکل شوي په عادلانه توګه د هیری رود لارې په اوږدو کې د ولسوالیو پر کروندګرو وویشل سي. د هرات د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم د اسلامي امارت د چارواکو د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې د دغه بند اوبه په مناسب وخت خوشي سوي. نور حال په چمتو کړی راپور کې. د هری رود مرغاب دریایي حوزې مسؤلانو د سلما بند د اوبو د راخوشي کولو خبر ورکړی دی. د هغوی په وینا د دغه بند څخه راخوشي سوي اوبه به د لارې اوږدو په 8 ولسوالیو کې وویشل سي چې 11 ورځې به ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د ټولو موافقه پر دې باندې سوه چې شپږ ورځې د پیشزرغون او د وبي او د چش ولسوالۍ ته نوبت ورکوي او دغه رقم په دویم پړاو کې و 15 ورځې د انجیل ګذري ولسوالۍ ته او په دریم پړاو کې بیا د زندجان او غوریانو کوسان ته بیا 15 ورځې هم هغه نوبت دی چې مجموع 11 ورځې دغه اوبه یله دي. والي صاحب ډاډ ورکړ چې د مشکلات به حل کیږي او همدارز یې د اړوندو مسؤلینو ته هدایت ورکړ چې د سلما بند د اوبو څخه په ثانیه کې 80 متر مکعب اوبه خوشي کړي تر څو د کروندګرو مشکلات حل شي. د بل لوري د هرات یو شمیر ولسوالیو کروندګر د اسلامي امارت د دې پریکړې هرکلی کوي چې دغه اوبه په مناسب وخت راخوشي کیږي او خلک د عادلانه ویش غوښتونکي دي. آب بند سلما از دیروز که رها شده بسیار مردم خوشحالند. این خو یک بخشی و بخش دوم از که ما طرفدار از اینیم که 8 ولسوالی که به بند سلما سهم دارم، ولسوالی چشت شریف، ولسوالی اوبی، ولسوالی پشتون زرغون، گذره، انجیل، کوسان، قریان، زندجان، ما هدف ما اینه که این آب به طور عادلانه هر کس که هر سهمی داره تقسیم یا به او داده شه. دا ټول په داسې حال کې دي چې د کرنیزو ځمکو لپاره د پوره اوبو نشتون له امله د دغه بند څخه راخوشي سوي اوبه تر ډیره بریده د کروندګرو ستونزې حل کولی سي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د ایران د قونسلګرۍ د کلتوري څانګې له مسؤلینو سره په کتنې کې د کلتوري کارونو د پیاوړتیا په باب خبرې وکړې. په دې کتنې کې چې د بهرنۍ اړیکو د مرستیال او د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم پکې ګډون درلود. په دوه اړخیزه توګه د کلتوري فعالیتونو د پیاوړتیا په باب خبرې وسوې. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د کلتوري همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري مشترکات باید پیاوړي سي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس وویل چې د کلتوري پروګرامونو جوړول او پراختیا کولی سي افغانستان او ایران دواړه هیوادونه سره نږدې کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی په برخه کې هم د ایران د خلکو د هڅونې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته سفر وکړي او له ښکلو او تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. د هرات ښاروال له لوري د لومړۍ ناحیې اړوند د 10 متره واټ اوسیدونکو ستونزې واورېدل سوې. د ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې اړوند د 10 متره واټ یو شمېر مخورو او اوسیدونکو د ښاروالۍ ادارې د تخنیکي او مسلکي خدماتو رئیس انجینیر عبدالله قاضیزاده او د ښاري حکومتولۍ چارسمبالی رئیس محمد اکبر شیرزاد پښتون کې د هرات ښاروال الحاج ملا عبدالرازق راشد سره په کتنې کې د ښاري ماستر پلان د پلي کېدو او د 10 متره واټ د عقب نشینۍ په اړه خپلې ستونزې شریکې او دغه ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي سول. د هرات ښاروال دغه سیمې د اوسیدونکو د نظرونو او وړاندیزونو د اورېدو ترڅنګ د ښاروالۍ ادارې د اړوند څانګو د مسؤلانو پښتون کې د اصولي همکارۍ ژمنه وکړه. اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل.
ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات ښار لمر 11 درجې 1 تیتۍ 15، غوریان لمر 11 درجې 14 تیتۍ 14، کروخ لمر 11 درجې 28 تیتۍ 14 او پښتون زرغون لمر 11 درجې 10 تیتۍ 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي په لویدیځ کې د WAP لوی رئیس سره لیدنه. په دغه ناسته کې چې د هرات ښار یو شمېر مسؤلین هم حضور درلود، د روژه کسانو پر درملنې خبرې وسوې. په تیر مالی کال کې د عدلیې ریاست له لوري د 12 میلیونه افغانۍ عواید راټولول. د دې ریاست مراجعین وایي د دې ریاست اداري چارې ژر تر ژره ترسره کیږي. او کروندګرو ته د سلما بند د اوبو خلاصېدل. دغه اوبه د هریرود سیند پر لارې ولسوالۍ ته و کروندګرو ته د عادلانه ویش په موخه خوشي سوي. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.